کې د پاکستاني پوځیانو د ډزو له امله 5 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. سلام، ستړي مشئ. زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلاست. د لا ډېرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. د کندهار ځایي سرچینې وایي د سپین بولدک پر پوله د پاکستاني پوځیانو په ډزو کې 1 تن وژل شوی او 4 نور ټپیان دي. د سرچینو په وینا د سپین بولدک پوله نن سهار دوشنبه د وږي پر 14مه له ډزو وروسته تر اوسه د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. بل خوا کورنیو رسنیو د خپلو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې وژل شوی افغان سلطان نومیږي او د پاکستان په چمن کې اوسیږي. ویل کېږي چې له دې پیښې وروسته د افغانستان مسافرو او هیوادوالو لاریون پیل کړی. تر دې وړاندې هم پاکستاني پوځیانو د ډنډ پټان او سپین بولدک پولو کې پر مسافرو ډزې کړې وې. 2 ورځې وړاندې هم د سپین بولدک پر پوله یو پلار او زوی د پاکستاني پوله ساتونکو لخوا په ډزو ووژل شول. دا په داسې حال کې ده چې وړمه شپه په نیمروز کې د احسان الله په نامه یوه افغان ځوان د ایراني پوله ساتونکو په ډزو ژوند له لاسه ورکړ. دا و زموږ د دې وخت خبر. تر بیا هم ښې چارې.